بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو د کرنې او مالدارۍ خبرونه علاقمندو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې ټول براتر کرو خواخ خوشاله او د ژوند په چارو کې به برلاسي واوسئ. تیرا یو نه به پتاسي په خیر او خوشحالي سره پای ته رسیدلی وي. محمد شریف احمد درته د کرنې او مالدارۍ خبرونه سره حاضر شوم. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ او یو څه زده کړه ورڅخه وکړئ. د نن خپرونې موضوع مو ده د خټکي کرنه او اقتصادي اهمیت. خټکی د افغانستان په کرنیز اقتصاد کې څومره اهمیت لري؟ په هیواد کې د خټکیو د کرنې اوسنی وضعیت څنګه ارزوي؟ د خټکیو د کرلو لپاره کوم اقلیم او سیمې مناسبې دي؟ د خټکیو د ساتنې او لیږد پر مهال د ضایعاتو د کموالي لارې کومې دي؟ د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت د خټکیو پر تولید څه اغیز کړی؟ که بزګرانو ته د خټکیو د بریالۍ کرنې لپاره مهمې مشورې ورکوي هغه به کومې وي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو له ډېر قدرمن متخصص محمد مختار ماهر صاحب څخه کړي دي او هغه راته ځوابونه ویلي دي. په لومړۍ برخه کې همدغه مرکه اورو. ماهر صاحب محترم، تاسو خبرونه ته ستړي مشئ. ښه راغلاست او کور مو ودان چې زموږ خبرونه ته حاضر شوئ. تشکر، بخیر باشین. از شما بسیار زیاد تشکر با برنامه زیبایتان. ما به خدمت شما هستیم. یک جان سپاس. تشکر. ماهر صاحب محترم، که لدی پوښتنې پیل کو چې خټکی یا خټکی د افغانستان په کرنیز اقتصاد کې څه اهمیت لري؟ جان سپاس، سوال خوب را مطرح کردین. خربزه هم یک از جمله نباتات فالزی از جمله فامیلی که کوکاربیتاسی هست که تربوز هم در می فامیل شامل هستند. خربزه یک از محصولات بسیار مهم زراعتی افغانستان است که در افزایش درآمد باغدارا دهقان بسیار تاثیر می داشته باشه. همچنان در قسمت ایجاد فرصت‌های اشتغال زایی و همچنان تأمین نیازهای بازارهای داخلی و خارجی و در قسمت از اینکه کیفیت و طعم بسیار خوب می داشته باشه. از جمله محصولاتی است که بسیار شهرت داخلی و خارجی زیاد می داشته باشه. تشکر. ماهر صاحب محترم، په هیواد کې د خټکیو د کرکیلې اوسنی وضعیت څنګه ارزوي؟ په کومه کچه دی؟ وضعیت فعلی کشت خربزه در افغانستان در اکثریت ولایات افغانستان مثل بلخ و کندوز و سمنگان، جوزجان، هرات، فراه، هلمند، قندهار، ننگرهار و اکثریت ولایت‌های دیگه افغانستان خربزه کشت میشه، کشتش رواج می داشته باشه. با وجود که در قسمت تولید افزایش قابل ملاحظه است، اما به خاطر کمبود آب، موجودیت آفات و امراض در قسمت خصوصا بخش بازاریابی که ما مشاهده می داشته باشیم، نبود امکانات مناسب به خاطر نگهداریش یا کمبود امکانات که ما در اکثریت ولایات کمبود می داشته باشیم، مثل سردخانه ها و گپانی هستند که یا کمبود است که محصولات ما به صورت درست نگهداری شود. اینا از چالش های اساسی در بخش تولید خربزه در افغانستان می باشه. ډیر مننه ماهر صاحب محترم. که دا راته ووایي چې د خټکیو د کرلو لپاره کوم اقلیم او سیمې مناسبې دي؟ خربزه در اکثر نقاط افغانستان کشت میشه و مناطق گرم و خشک آفتابی که باشه اینا بهترین اقلیم می باشه به خاطر رشد مناسب است و درجه حرارت مناسب برای رشدش بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد است که مناطق که دارای تابستان‌های گرم باشه و بارندگی کم برای این محصول مناسب می باشه که تابستان‌هاش گرم باشه و بارندگیش کم باشه. در این مناطق خوب نتیجه میده خربزه. تشکر. ماهر صاحب محترم، د خټکیو د کرلو مناسب وخت کوم دی او ولې دغه وخت مهم دی؟ سوال خوب را مطرح کردین. بهترین زمان کشت برای کشت خربوزه اوایل فصل بهار است، بعد از اینکه خطر یخزدگی اسپرینگ فراست میگه به حساب علمیش
همین خطر یخبندان رفع شود بعد از او اوایل بهار برای مناسب است به خاطر از که تخم خربوزه برای سبز شدن و رشد اولیه به خاک گرم نیاز می داشته باشه. به او خاطر این فصل بسیار مناسب است. بعد از که خطر یخبندان رفع شد بعد از ما میتونیم در مناطقی که خوب نتیجه میده در اونجا ما اقدام به کشت خربوزه بکنیم. ماهر صاحب محترم که دهقان وغواړي چې خټکی وکري هغه خاوره چې خټکی پکې کرل کېږي باید کومې ځانګړتیاوې ولري؟ خاکی که برای خربوزه انتخاب میشه خاک باشه که خاکای ریگی لومی باشه با زهکشی مناسب و غنی از مواد عضوی باشه و پیچش بین 6 تا 7.5 باشه بدون از که آب در اطراف ریشه ذخیره شود. همین خاک برای رشد خربوزه مناسب می باشه. تشکر. د تخمونو د انتخاب پر مهال کوم ټکي ستاسو په نظر باندې ډیر لازمي دي او ډیر ضروری دي چې باید په نظر کې ونیول شي؟ سوال بسیار خوب را مطرح کردین چنانچه قبلا نمایداری کردن در بخش هندوانه و تربوز. عین موضوع قسمت خربوزه هم باغدارای عزیز توجه بکنه. وقتی که اینا تخم انتخاب میکنه باید از تخمهای اصلاح شده اینا و تخمهای تزریق شده استفاده بکنه. از تخمهای خسک و تخمهایی که مثلا در بازار به صورت آزادانه بدون داشتن لیبل بدون داشتن تصدیق نامه می باشه از اونا جدا جلوگیری بکنه. از اون تخمهای استفاده نکنه. از تخمهای ساشده استفاده بکنه و این تخمهایی است که مثلا اینا فیصدی جوانزنی از اینا بالاست. یعنی تخمی که انتخاب میشه باید فیصدی جرمنیشن یا جوانزنیش بسیار بالا باشه. در مقابل آفات و امراض باید مقاومت داشته باشه. با شرایط اقلیمی و منطقه اما تخم باید مقاومت داشته باشه توافق داشته باشه. نوع تخم را که انتخاب میکن باید مشخص باشه کدام تخم است و این موضوعات بسیار موضوعات مهم است و فاکتورهای مهم است که در ابتدا اینا باید نظر بگیرن. تشکر. ماهر صاحب محترم د اصلاح شویو تخمونو کارول که موږ یادونه وکړو د حاصل په زیاتوالي باندې څومره اغیز لري څومره تاثیر لرلی شي؟ در وقتی که ما تخم‌های ساشده را انتخاب میکنیم که تاثیرات بسیار مهمی که بالای افزایش حاصل می داشته باشه اونا خود همی عمل کرده محصول را افزایش میده و همچنان باعث از این میشه که تمام محصولات ما یک نواخت باشه و کیفیت خوب داشته باشه در مقابل آفات امراض مقاومت می داشته باشه و از طرف دیگه زمان رسیدگی یا پختگی میوه را کوتاه‌تر میکنه تخم‌های ساشده و از طرف دیگه تخم‌ها از نظر مارکت از نظر بازاریابی که انتخاب میشه میوه ما میوه خوب است میوه بازار پسند است میوه است که با قیمت بالا فروخته میشه. تخمایی که اصلاح شده انتخاب شده باشه میوه است که هم زود فروخته میشه هم در کیفیت خوب میتونه باشه در مقابل آفات امراض مقاوم می باشه. نتیجه انتخاب تخم خوب باعث حاصل خوب میشه. تشکر. ماهر صاحب محترم د خټکیو د کرلو هغه مناسب واټن باید څومره وي او د بوټو شمیر په دغه واټن کې باید څومره واوسیږي؟ تشکر. سوال خوب را مطرح کردین. چنانچه قبلا یادآوری کردم که خربوزه و تربوز هر دوش از یک فامیلی از یک فامیل می باشه. بنابراین خصوصیات نباتی از آنها خصوصیات رشد از آنها بسیار با همدیگر مشابهت می داشته باشه. فاصله بین بوته ها حدوداً 80 تا 120 سانتی متر. نظر به نوع خاک نظر به نوع اقلیم نظر به منطقه فرق میکنه. حدوداً همی انتروال در نظر بگیرن دوستا و همچنان بین ردف هایش 2 تا 3 متر. بنابراین تعداد بوته هایی که در هر هکتار در نظر گرفته میشه نظر به روش کشت معمولاً 3000 تا 5000 بوته در یک هکتار ما میتونیم که خربوزه را ما داشته باشیم. تشکر. د اوبو لګولو په طریقو باندې که خبرې وکړو د خټکیو لپاره د اوبو لګولو مناسبې طریقې کومې دي چې باید استفاده ورڅخه وشي؟ تشکر. سوال خوب را مطرح کردین. روش های مناسب یابیاری برای خربوزه قبلا یادآوری کردم. اولین طریقه سیستم یابیاری قطره‌ای است به خاطر از که این باعث صرفه‌جویی در قسمت مصرف یاب میشه. موضوع را دهقان باغدارای عزیز در نظر داشته باشند. در اکثریت محصولات باید از سیستم یابیاری قطره‌ای استفاده بکنین
به خاطر که آب یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در سطح جهانی امروز مطرح است. سم یابری قطره‌ای را انتخاب بکنن و بعد از سم یابری جویچه‌ای هم هست. خو اینا طریقه های فعلی مثلا از نظر علمی زیاد ما نظر نمیتیم. هست یک طریقه آبیاری مثلا آبیاری جویچه‌ای است و دیگه طریقه های دیگه هم هست و همچنان در قسمت ازی که آبیاری ما انجام میتیم باید آبیاری منظم شود در مراحل اولیه رشد گلدهی و تشکیل میوه. دیگه چند مرحله که هست در این مراحل باید آبیاری بسیار منظم در نظر گرفته شود در تمام بخش خصوصا در بخش. و بعد از اینکه محصول ما میرسه قبلا در بخش تربوز هم یادآوری کردم که بعد از اینکه زمان رسیدن میوه فرا میرسه برای بهبود کیفیت محصول باید آبیاری آهسته آهسته کاهش پیدا بکنه. ماهر صاحب محترم، د خټکیو لپاره کومې سترې او غذایی مواد ډیر مهم دي چې باید ورته ورسیږي؟ تشکر، سوال خوب را مطرح کردین. دوستی عزیز، کودها و مواد غذایی که برای خربزه مهم است، اول کودهای حیوانی پوسیده شده است، مثلا مولچ است و انواع کودهای عضوی که استفاده میشه اینا و کودهای کیمیایی هم ضرور است، خصوصا NPK که است که بسیار ضرور است مثل نیتروژن و فسفرس و پتاسیم و بعضی عناصر کم مصرف مانند زینک و برون هم اینا هم در شرطی که کمبودش در خاک احساس شود از این کودها استفاده میشه به خاطر رشد بهتر خربزه. ډیره مننه. کرا شو په دې باندې خبرې وکړو ماهر صاحب محترم چې د خټکیو د پالنې مهم پړاوونه کوم دي که په هغې باندې خبرې وکړي؟ مراحل مهم مراقبت از نبات خربزه است چیزی که بسیار مهم است. اول مثلا آبیاری منظم است که به صورت دقیق و به صورت منظم آبیاری شود مزرعه ما، علف های هرزه چیده شود با طریقه های مختلف که قبلا هم در بخش تربوز هم یادآوری کردیم باز هم یادآوری میکنیم که علف های هرزه در صورت که کم باشه باده است و در صورت که بیشتر باشه مثلا از طریقه های دیگه مثلا از ملچ میتونیم استفاده بکنیم. علف های هرزه خلاصه باید کنترل شود، کوددهی به موقع و عند ضرورت باید از کودهای استفاده شود، کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی، خصوصا کودهای عضوی و با آفات و امراض مبارزه شود که اما موضوع IPM قبلا یادآوری کردیم باز هم یادآوری میکنیم که این موضوع بسیار مهم است که اول کوشش به صورت فیزیکی در صورتی که قابل کنترل باشه آفات امراض کنترل شود، نشد به صورت مثلا بیولوژیکی و بالاخره هیچ طریقی که نتیجه نداد طریقه امی IPM است که از این طریقه کنترل چی شود جلوگیری شود. یعنی باز ما میتونیم از طریقای کیمیایی استفاده بکنیم از همه طریقه ها یک جا تا که آفات امراض کنترل شود و همچنان ما خاکدهی منظم بکنیم خربزه را و تهویه مناسب خاک در نظر گرفته شود و همیشه باید ما از مزرعه خود بازدید و نظارت بکنیم طور دامدار که هر نوع مشکلی که در مزرعه ما می باشه باید اون مشکل حل شود. این بسیار مهم است که اگر در بخش مثلا آفات امراض کدام مشکل می باشه در بخش علف های هرز یا مثلا نبات به آب ضرورت می داشته باشه به صورت منظم دقیق ضرورتی که نبات می داشته باشه باید او در نظر گرفته شود و مشکلش هم حل شود. تشکر. که وغواړو چې زموږ دغه میوې لومړی خو دغه بوټي چې ګل کوي که غواړو همدې ګلانو نه ښه حاصل ترلاسه کړو یا د ښې میوې د نیولو لپاره کومې کرنیزې سپارښتنې لرئ چې له بزګرانو سره شریکې کړئ؟ یک جانان سپاس از سوال زیبای شما. برای گلدهی و تشکیل میوه که بسیار مهم است که ما کدام توصیه ها را برای باغدارای خود می داشته باشیم. اول استفاده متوازن و درست از کودها است، جلوگیری از کمبود آبی است که از کمبودی آب جلوگیری شود، حفظ جمعیت حشرات و یا مزنبره های گردافشان که اینا رول بسیار مهم و بسازای در قسمت تشکیل میوه می داشته باشه. اینا باید تعدادشان حفظ شود در مزرعه ما و کنترل به موقع امراض و آفات است که باید به صورت درست و در وقت ضرورت از آفات و امراض هم جلوگیری شود سویشان که اینا باعث میشه که ما محصول خوب داشته باشیم و محصول ما خوب گل بده و در بالاخره تشکیل میوه به صورت درست صورت بگیره. تشکر. ماهر صاحب محترم، د خټکیو تر ټولو عامې ناروغۍ کومې دي او که وغواړو دغه ناروغۍ مخنیوی وکړو
څنګه یې مخنیوی کېدلی شي؟ تشکر، سوال خوب را مطرح کردین. مهمترین امراض خربوزه کدام امراض است و چی قسم را جلوگیری بکنیم؟ بیشترین امراضی که بسیار شایع است همون سفیدک پودری است، سفیدک داخلی است، پژمردگی فیوزاریمی است، انتراکنوز است. اینا امراض بسیار عام است در خربوزه و راههای جلوگیریش هم یکی تناوب زراعتی است که با نظر بگیریم قبلا یاری کردیم. استفاده از تخمای تزریق شده و سالم، تخمایی که از مراجع معتبر خریداری شده باشه و همچنان ما باید حفظ صحی مزرعه را در نظر بگیریم. تمام وسایل زراعتی که در اونجا استفاده میشه، تخمای استفاده میشه، هر چیزی که در مزرعه زراعت استفاده میشه باید اونا صحی باشه که ملوث به آفات امراض نباشه. استفاده در شرط ضرورت استفاده از آفتکش‌های مناسب که بسیار مهم است. باز در صورتی که ضرورت باشه باید ما از اونها استفاده بکنیم که ما این آفات امراض کنترل بکنیم. و موضوعی که قبلا یاری کردیم بازم یادآوری میکنم که به صورت منظم از مزرعه باید نظارت شود که نظارت بسیار مهم است. نظارت یک موضوعی است که میتونه که تمام بخشای مزرعه ما کنترل بکنیم، مخصوصا در بخش آفات امراض. کدام علائمی از امراض آفات دیده میشه عاجل باید اقدام شود تا شیوع جلوگیری شود. تشکر. ماهر صاحب محترم، کوم آفتونه د خټکیو حاصل ته زیان رسوي او که موږ ته چې ته معلومیږي چې دغه آفتونه دي د کنټرول لارې څه دي؟ جهان سپاس، سوال خوب را مطرح کردین. چون قبلا یادآوری کردم که خربوزه و تربوز اینا همه مربوط یک فامیل میشن بنان خصوصیات نباتیشان و همچنان آفات امراضی که اینا رو میگیریم بین از اینا مشترک است. بسیاری از خصوصیات نباتی از هر دو محصول که با هم دیگر مشترک می باشه، بنان امراض آفاتشان هم تقریبا مشترک است، مشابه است. آفات مهم خربوزه افید سیاه مشته هاست، سفید بالک هاست، کنیتار عنکبوتی میگن و دیگه آفاتی که بسیار خطرناک است مگس میوه است که اینا از آفات بسیار مهم است که نبات ما را متضرر میسازه. روش های کنترل از اونا هم که است. طریقای کنترل از اونا ما استفاده از مدیریت تلفیقی آفات یا IPM از قبلا یاری کردیم و همچنان از بین بردن بوته های ملوث به امراض است. استفاده از دشمنان طبیعی است. از دشمنان طبیعی همی آفات که است از اونا باید ما استفاده بکنیم و به صورت اصولی مطابق دستورالعمل متخصصینی که در ساحه موجود است در صورت ضرورت باید ما از آفتکش ها استفاده بکنیم. درنو اوریدونکو، تاسو د غړې له حریت رادیو 88.5 FM څخه د کرنې او مالدارۍ خبرونه اورئ. محمد شریف همت هم په خبرونه کې را سره تکړه متخصص محمد مختار ماهر صاحب موجود دی او د خبرونه موضوع بیا خټکی یا هم خټکی. ماهر صاحب محترم، کو راشو په دې باندې خبرې وکړو چې د خټکیو د حاصل زیاتوالي لپاره کومې نوې کرنیزې طریقې اغیزمنې دي؟ جان سپاس، سوال خوبی را مطرح کردین. به خاطر که ما حاصل خوب بگیریم، حاصل بیشتر بگیریم از زمین خود، باغدارای عزیز باید از طریقه های مدرن، طریقه های اصلی زراعتی باید استفاده بکنه. مثلا استفاده از آبیاری سومی آبیاری قطره‌ای است که بسیار مهم است که هم در قسمت آب صرفه‌جویی میشه، قسمت مصرف آب و هم ما میتونیم برای نسل های آینده که بسیار مهم است برای از اونا باید ما ذخیره بکنیم که یک واجبی دینی شرعی به همه ما و شماست که قسمت مصرف آب باید جلوگیری بکنیم، توجه بکنیم. این موضوع را هم هم یادآوری میکنم، هم خاص عام به یک تمام دوستان از قسمت مصرف آب توجه داشته باشن، مخصوصا باغدارای عزیز که ما طوری که سفر کردیم در اکثریت ولایت‌ها ما دیدیم متاسفانه در قسمت میخوام یک مقدار تشابه بتونیم مثلا که آب یا که هست که اینا استفاده میکنن در مزرعه، آب‌هایی است که به صورت دامدار اینا اونجا چا زدن، مثلا سیستم سولر هست دامدار آب از زمین میبره و اونجا حوضی هست، از حوض هم در موجه موت میره. ما اصلا تشخیص نمیکنیم که آب در مزرعه اون وقت ضرورت است که اینا استفاده میکنن یا نیست. بنان در قسمت توجه داشته باشن در قسمت مصرف آب. یک موضوع دوم استفاده از تخم‌ها شده است که باعث افزایش حاصل میشه. استفاده از کدهای عضوی خصوصا ملچ نمودن و همچنان بر اساس آزمایش خاک باید ما کد بتیم برای نبات که کدام
عنصر کمبود است در خاک باید از او استفاده شود به خاطر افزایش حاصل و همچنان مدیریت تلفیقی با معایپیم است با آفات و امراض. اینا همهشان باعث افزایش حاصل میشه. تشکر. ماهر صاحب محترم، موږ څنګه وپوهیږو چې خټکی د راټولولو لپاره تیار شوي دي یا د خټکیو حاصل باید راټول شي؟ ما چه قسم تشخیص بدیم که خربوزه یا محصول ما آماده برداشت است یا آماده رفع حاصل است؟ یکی خب موضوع تغییر رنگ پوستش است که رنگ پوست از به رنگ مخصوصی میوه تغییر میکنه، به یک از علائمش است. و دیگه یک نوع بوی خوشایند از خود اینا انتشار میکنه، نشر میکنه. از خود خربوزه یک نوع بوی میده وقتی که پخته میشه. و دیگه علائم پخته شدنش خشک شدن دوم یا اون پیچک که نزدیک میوه باشه او خشک میشه. و موضوع دیگه اندازه وزن مناسب میشه، یعنی همین اندازه خود وزنش که است کلان میشه و ما میفهمیم که محصول آماده برداشت است. در برخی یا در بعضی از انواع از آنها که است خود میوه به صورت بسیار آسان از ساقه به صورت آسان جدا میشه. اینا از علائم بسیار مهمش است که خربوزه آماده رفع حاصل است. تشکر. ماهر صاحب محترم، د حاصل راټولولو پر مهال کوم اصولو ته باید جدي پاملرنه وشي؟ ما محصول خود به خاطر اینکه خوب برداشت بکنیم و به صورت درست رفع حاصل بکنیم در ساعتی که هوا سرد است، در اوایل صبح و طرفهای دیگر روز باید ما محصول جمع‌آوری بکنیم و استفاده از یک چاقو یا کاردک تیز یا قیچی به خاطر امو که ما محصول از خود ساقه جدا میکنیم از استفاده شود و از ضربه و خراشیدن خربوزه باید جلوگیری شود که در وقت رفع حاصل که آسیب نبینه. و موضوع دیگه است که ما میوه های کاستی دارن از میوه های سالب بعضی رو جدا بکنیم. این موضوعات بسیار مهم است که در وقت برداشت محصول باید در نظر گرفته شود. ماهر صاحب محترم، د خټکیو د ساتنې او لیږد پر مهال که موږ غواړو چې د ضایعاتو مخنیوی وشي، د ضایعاتو د کمولو لارې کومې دي؟ جان سپاس، تشکر. وقتی که ما محصول جمع‌آوری میکنیم هنگام نگهداری از اونا باید ما ضایعات به حد اقل برسانیم. بنابراین باید ما بسته‌بندی مناسب انجام بدیم، حمل و نقلش با وسایل و عراضات مناسب صورت بگیره، از فشار و ضربه زدن با محصول باید جلوگیری شود، نگهداری در محل یا در جایی که سرد باشه، خشک باشه و دارای تهویه یا هوای مناسب باشه در اونجا باید نگهداری شود و به صورت سریع یا در اسرع وقت باید ما محصول در مارکت یا در بازار مورد نظر خود باید برسانیم. ماهر صاحب محترم، د خټکیو د بازار موندنې په برخه کې زموږ بزګران رونه ستاسو په نظر له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ باغدارای ما در بخش بازاریابی خربوزه مشکلاتی که بسیار عمده می داشته باشند با مشکلات عمده‌ای که مواجه می باشند، یکی موضوع نوسانیات یا تغییرات قیمت ها در بازار هاست که قبلا یادداری کردیم که متاسفانه یک وقتی که آن سیزن میشن تمام محصولات ما که یک دفعه رفع حاصل میشه می در بازار مشبوع میشه و قیمت محصول ما دفعتاً پایان میه. این یک موضوع است. و وقتی که مثلا آف سیزن است باز وقتی که ما تولید نمی داشته باشیم میبینیم که قیمت ها بسیار بالا میره. یک مشکل نوسانات قیمت هاست. موضوع دیگه کمبود سردخانه های معیاری است. مشکلات حمل و نقل است که اکثر باغدارای ما نمیتونه محصول خود در وقت نیاز در وقت ضرورت در مارکت برسانه. در بخش صادرات هم یک مقدار مشکلات موجود است که محصولات ما با اون معیارهای جهانی متاسفانه بسته‌بندی نمیشه، به صورت درست در بازارها جهانی معرفی نمیشه. این محدودیت در بخش بازارها یک مقدار مشکلات هست و همچنان کمبود مراکز بسته‌بندی و درجه‌بندی، مراکز پروسس، اینا همه‌شان از عواملی است که در بخش بازاریابی خربوزه موجود می باشه. ماهر صاحب محترم، اقلیمی بدلون که څنګه موږ وړاندې یادونه وکړله، اقلیمي بدلونونو د اوبو کمښت د خټکیو په تولید څه اغېز کړی دی؟ جان سپاس.
تغییرات اقلیمی چنانچه بالای همه مسائل زراعتی تاثیراتی به سزای خود می داشته باشه، بنان بالای خربوزه هم تاثیر خود می داشته باشه. تغییرات اقلیمی باعث کوچک شدن اندازه میوه ها شده، باعث مثلا شیوع آفات امراض است و همچنان باعث بالا رفتن مصارف تولید محصول شده. اینا از عوامل بسیار مهم است که تغییرات اقلیمی بالای خربوزه تاثیر کردن. تشکر. ستاسو په نظر حکومت او کرنیز ادارې د خټکیو تولید د زیاتوالي لپاره څه کولی شي او دوی باید څه وکړي؟ هم دولت و هم سکتور خصوصی، دوستایی که اینجا هستن اونام در بخش زراعت کار میکنن، اقدامات کنن میتونن انجام بدن. است که تخم‌های ساشدار برای باغدارا توزیع بکنه و سیستم آبیاری مدرن که سیستم آبیاری قطره‌ای است و انواع مختلف دیگه است، اینا رو باید توزیع بدن برای باغدارا و دهقان عزیز. آموزش تکنیکی و مسلکی داده شود که به طریقه های جدیدی و طریقه های عصری تولید اونا آشنایی بیشتر حاصل بکنه و همچنان سردخانه ها و مراکز بسته‌بندی و پروسس باید در نقاط مختلف افغانستان بیشتر اعمار شود، از صادرات افغانستان به صورت همه‌جانبه حمایت شود و همچنان خدمات ترویجی و خدمات تحقیقاتی زراعتی در نقاط مختلف افغانستان باید تقویت پیدا بکنه که اینا همه‌شان باعث میشه که ما بتانیم یک محصول خوب داشته باشیم و سطح افزایش خربوزه هم و اندازه‌ای که ما می‌خوایم و باغدارایی که می‌خواه به ما اندازه برسه. تشکر. ډیره زیاته مننه قدرمن متخصص محمد مختار ماهر صاحب چې راغلی خپرونې ته زموږ پوښتنې ته مو په ورین تندي باندې ځوابونه وویلو او وخت مو موږ ته راکړ. ډیره مننه ستاسو ښکلی برنامه هم ما به خدمت شما هستیم. یک جان سپاس. تشکر. وقت خوش داشته باشین. یک جان سپاس از برنامه مقبول شما. تشکر. بیا هم ستړي مشئ درنو اوریدونکو، تمه ده چې لومړۍ برخه مو خوښه شوې وي. دوهمه برخه ده اوس زموږ ګران همکار ذبیح الله زاهد صاحب تاسو ته مقاله راوړې ده. زاهد صاحب ته غوږ کیږو. په افغانستان کې د خټکیو کرنه، ارزښت، تولید او د پرمختګ لاري. خټکی د افغانستان له مشهور او با کیفیته میوو څخه دی چې د خپل ځانګړي خوند، خوږوالي او خوشبویي له امله په کورنیو او نړیوالو بازارونو کې ځانګړی شهرت لري. د هیواد په ډیرو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار، هلمند، فراه، بلخ، جوزجان، کندوز او نیمروز ولایتونو کې په پراخه کچه کرل کیږي. دا محصول نه یوازې د خلکو د خوړو یو مهمه برخه ده بلکې د کورنیو بزګرانو لپاره د عاید، کارموندنې او اقتصادي ودې مهمه سرچینه هم ګڼل کیږي. د افغانستان په کرنیز اقتصاد کې د خټکیو ونډه د پام وړ ده. هر کال زرګونه ټنه خټکي تولیدیږي چې یوه برخه یې کورني بازار ته وړاندې کیږي او بله برخه یې ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي. د خټکیو کرنه د بزګرانو عاید لوړوي، د کلیوالو خلکو اقتصادي وضعیت پیاوړی کوي او د هیواد د کرنیزو صادراتو په زیاتوالي کې مهم رول لري. خټکی د تودې او وچ هوا نبات دی. هغه سیمې چې اوږد او ګرم اوړی، کافي لمر او نسبتا ټیټ رطوبت ولري د خټکیو د کرلو لپاره تر ټولو مناسب دی. د افغانستان جنوبي، ختیځې او شمالي دښتې او تودې سیمې د دې نبات د ودې لپاره غوره شرایط لري. د تخمونو د انتخاب پر مهال باید لوړ حاصل، د ناروغیو پر وړاندې مقاومت، د میوې کیفیت او د سیمې له اقلیم سره د سازګارۍ ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي. اصلاح شوي تخمونه عموماً یو شان حاصل، ښه کیفیت، لوړ تولید او د آفتونو او ناروغیو پر وړاندې ښه مقاومت لري. له همدې امله د بزګرانو لپاره غوره انتخاب ګڼل کیږي. د خټکیو د کرلو پر مهال باید د بوټو او قطارونو ترمنځ مناسب واټن وساتل شي څو هر نبات کافي رڼا، هوا او د ودې لپاره مناسب ځای ولري. که نباتات ډیر نږدې وکرل شي د ناروغیو د خپرېدو او د حاصل د کمیدو احتمال زیاتیږي. د اوبو لګولو منظم مدیریت د خټکیو په بریالۍ کرنه کې مهم رول لري. په لومړیو پړاوونو کې نبات منظمې اوبه غواړي، خو د میوو د پخېدو پر مهال باید د اوبو اندازه کمه او منظمه شي ځکه زیاتې اوبه د میوو خوږوالی او کیفیت کموي.
د څاڅکي اوبهخورۍ سیستم د اوبو د سپما او د لوړ حاصل لپاره اغیزمنه طریقه ګڼل کیږي. د خټکیو لپاره عضوي سره د خاورې حاصلخیزي ښه کوي او د نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم متوازن استعمال د نبات وده، ګلنیونه او د میوو کیفیت لوړوي. همدارنګه د زنک، بوران او نورو کوچنیو غذایي عناصرو مناسب استعمال د حاصل په ښه کېدو کې مهم رول لري. د ښه ګل او میوې د نیولو لپاره باید د نبات تغذیه متوازنه وي. د ګردابشانۍ لپاره مچیو ته مناسب چاپیریال برابر شي. د اوبو لګولو پروګرام باید منظم وي او د نبات د ودې پر مهمو پړاوونو کې له غیر ضروري کیمیاوي درملو کارولو ډډه وشي. د خټکیو د حاصل د زیاتوالي لپاره د اصلاح شوي تخمونو کارول، څاڅکي اوبهخورۍ، د خاورې ازموینه، متوازنه سرې، د پلاستیکي ملچ کارول، د آفتونو مدغم مدیریت او د عصري کرنیزو طریقو عملي کول ډېرې اغیزمنې لارې دي. کله چې خټکی خپل ځانګړی رنګ، بوی او خوند ترلاسه کړي، د پوستکي جالز جوړښت بشپړ شي او میوه په اسانۍ سره له ډډ څخه جلا شي، دا د پخېدو او د حاصل راټولولو نښې ګڼل کیږي. د حاصل راټولولو پر مهال باید خټکی په احتیاط سره پرې کړل شي، له ټکر او فشار څخه وساتل شي او د سهار یا ماښام په یخو ساعتونو کې راټول شي څو د میوې کیفیت خوندي پاتې شي. په پایله کې خټکی د افغانستان له مهمو اقتصادي او صادراتي محصولاتو څخه دی. که بزګران د کرنې علمي سپارښتنې عملي کړي، اصلاح شوي تخمونه وکاروي، د اوبو او سرو سمه اداره وکړي او د آفتونو او ناروغیو پر وړاندې پر وخت مبارزه وکړي، نو کولی شي لوړ، با کیفیت او د بازار وړ حاصل ترلاسه کړي. دا به نه یوازې د بزګرانو اقتصادي وضعیت ښه کړي، بلکې د افغانستان د کرنیز اقتصاد او صادراتو په پیاوړتیا کې به مهم رول ولوبوي. د حریت راډیو درنو اوریدونکو، د کرنې او مالدارۍ خپرونې علاقمندو، دا وه د دې ونې لپاره د کرنې او مالدارۍ خپرونه چې ما محمد شریف همت درته وړاندې کړه. تر بیا بلې اونۍ چې له یوې نوې موضوع او میلمه سره تاسو ته حاضرېږم، ما ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست، ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان. کرنه او مالداري. د کرنې او مالدارۍ اهمیت په ورځني ژوند کې د څارویو د ساتنې نوې لارې، د ناروغۍ مخنیوي او درملنه، د لبنیاتو تولید، د فصلونو ښه حاصل، بازار موندنه او د بریالیو مالدارانو او بزګرانو له رازونو او کیسو خبر شئ. دا ټول په کرنه او مالدارۍ خپرونه کې. یا د خپرونه هر پنجشنبه مازدیګر 4:15 دقیقې او تکرار د جمعې ورځ پر همدې وخت مه هېروئ. کرنه او مالداري.